د دې سورې مبارکې په سر کې بسم الله ځکه نه ده لیکلې شوې چې د دې په سبب سره هغه واده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د کفارو په منځ کې وه هغه ماته شوې ده. د عربو دا عادت و چې کله به یې کاغذ د وعدې ماتولو او بل چاله به یې لیږلو نو بسم الله به یې سر کې نه لیکله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د برات اعلان دی یعنی بیزاری ده د الله او د هغه د پیغمبر د خوا هغه مشرکانو ته چې د هغو سره تاسو عهد یعنی تړون کړی وو، یعنی اعلان برات فتح مکې نه پس 9 هجری کې رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر صدیق او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او سنور صحابه کرام ته د آیات او احکام سره مکې ته ولېږل چې مکه کې اعلان وکړي چې یو کس به هم د بیت الله بربند طواف نه کوي او راتلونکي کال کې به یو مشرک ته به هم د بیت الله د حج اجازت نه وي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو اے مشرکانو تاسو د ځمکې په سر 4 میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسو الله تعالی عاجزه کولی نه شئ او دا چې الله تعالی د حق منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. دا الله او د هغه د رسول د طرفه د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو د پاره ښکاره اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر د مشرکانو نه بیزاره دي. اوس که تاسو توبه وباسئ نو دا هم د ستاسو د پاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه پوه شئ چې تاسو الله تعالی بېوسه کولی نه شئ. او اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سوا د هغو مشرکانو نه چې د هغو سره تاسو معاهده کړې ده او هغې خپله معاهده سرته رسولو کې تاسو ته څه نقصان نه دی درکړی او نه یې د ستاسو په خلاف د چا ملاتړ کړی دی، نو داسې خلکو سره تاسو هم د معاهدې مودې پورې وفا وکئ ځکه چې الله تعالی پرهیزګارانو سره دوستي کوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. او کله چې حرامي میاشتې یعنی رجب، ذوالقعده، ذوالحج او محرم تیری شي نو مشرکان چې چرته لاندې کوي وی وجنئ او گرفتاری کوي او رایساری کوي او په هر ځای ورته حمله کوونکي کینئ
او که هغوی توبه وباسي مونځ قایم کی او زکات ورکی نو خوشی کوي یقینا الله تعالی بخونکې او رحم کوونکې دی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو کې تاسو نه څوک پناه غواړي نو هغوی ته پناه ورکئ تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغوی د هغه امن ځای ته ورسوئ. دا د دې دپاره چې دا خلک بې علمه دي. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو د پاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې سوا د څنګه کېدای شي سوا د هغو خلکونه چې د هغو سره تاسو د مسجد حرام په څنګ واده کړې ده نو تر څو پورې چې د هغې تاسو سره تړون وي تاسو هم د هغو سره وفاداري وکئ ځکه چې الله تعالی متقیانو سره مینه کوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. نو د دې د وادو څه اعتبار نورو مشرکانو سره څه تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که په تاسو یې لاس بر شي نو نه به دي د ستاسو د خپلوۍ لحاظ وکړي او نه د وادې هغوی تش په خوله د ستاسو خوشحالولو دپاره داسې کوي خو د دې زړونه یې نه مني او په دغو کې اکثر فاسقان دي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله تعالی آیاتونه په ډیره لږه بیه خرڅ کړل او بیا یې د الله د لارې نه ایثار کړل. ډیر بد دي چې څه دي کوي. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. د مسلمانانو په حق کې نه دي د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د څه وادې دي خو دي د حده تېري کوونکي. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اوس هم کدی توبه وباسي او مونځ قایم کی او زکات ورکی نو ستاسو دینی رونه دي او د پوهیدونکو د پاره مونږ خپل آیاتونه ښکاره څرګند بیانوو. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَغَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. او کدی د وادونه رستو بیا خپل قسمونه مات کی او د ستاسو په دین کې پیغورونه شروع کی یعنی حمله شروع کی نو د کفر سردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغې د وادې څه اعتبار نشته خای چې بیا د تورې په زور هغې راوګرځي. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا تاسو ولې د داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل قسمونه ماتوي او د وطن نه د پیغمبر د ویستلو فکر کې دي او هم هغې ړومبي ځل تاسو سره چیړ کړی و؟ آیا تاسو د هغو نه ویرېږئ؟ نو هم الله تعالی زیات مستحق دی چې تاسو ترې وویرېږئ که تاسو مؤمنان یئ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. د هغو سره وجنګېږئ، الله تعالی به د ستاسو په لاسونو هغو ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار شي. د هغو په مقابل کې به ستاسو مدد وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. او د هغو د زړونو توبه لري کی او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکي. الله تعالی په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. آیا ستاسو دا ګمان دی چې هم داسې به پرېښودی شئ په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دي لیدلي چې تاسو کې څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لار کې مجاهد دي او د الله او پیغمبر او مؤمنانو نه سوای څوک د زړه دوست نه دی نیولی؟ تاسو چې څه کوئ الله تعالی ته خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی دې د الله جوماتونه آباد کي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر ګواهي کوي. د هغوی خو ټول اعمال ضایع شو او دوزخ د هغوی دپاره تل د اوسېدو ځای دی. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دا الله تعالی د جماعتونو ودانونکي هم هغه خلک کېدی شي چې الله تعالی او د آخرت په ورځ ایمان لري او د مونځ پابند وي، زکات ورکوي او د الله تعالی نه سوا ابل د هیچا نه ویریږي. نو هم د هغو نه دا تمه کېدی شي چې په سمه لار به لاړ شي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام خدمت کول د هغه چا د کار سره برابر ګڼلی دي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړو او د خدای په لار کې جهاد وکړو؟ د الله په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله تعالی
د ظالمانو قوم ته لار نه ښایي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله تعالی په وړاندې خو د هم هغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان یې راوړو او د هغه په لار کې هجرت وکړو او په سر او مال جهاد وکړو، هم هغې بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او د رضامندۍ او د داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو دپاره د ابدي ژوندانه نعمتونه دي. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. چې هلته به هغوی تل دپاره اوسیږي، یقینا د الله تعالی سره د خدمتونو د بدل ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے مومنانو، خپل پلاران او رونه هم خپل دوستان منی سي که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکوي، یعنی ایمان نه زیات کفر خوښوي. تاسو نه که څوک هغوی په دوستی ونیسي نو هغوی پوره ګناهګار او ظالم دي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے پیغمبر وایا که ستاسو پلاران، ستاسو زامن، ستاسو رونه، ستاسو میرمنې، ستاسو خپلوان، ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلی دي، ستاسو هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو تاسو ویریږئ، او ستاسو د خوښې کورونه، دا تاسو ته د الله او د هغه د پیغمبر او د هغه په لار کې د جهاد نه زیات ګران دي، نو انتظار وکئ تر دې چې الله تعالی خپل عذاب ستاسو مخې ته راولي، او الله تعالی فاسقانو ته لار نه ښایي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یقینا الله تعالی د دینه مخکې په ډیرو میدانونو کې تاسو ته فتح درکړې ده، او د جنگ هونین په ورځ هم تاسو د هغه ملاتړ لیدلی و. په دې ورځ تاسو د خپل شمیر په زیاتوالي خوشحاله وئ، او هغه ستاسو هیڅ په کار رانغی، او ځمکه د خپل فراغوالي سره په تاسو تنګه شوه، او تاسو شا واړوله او وتښتېدئ. ثم
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله تعالی خپل ډاډینه په خپل پیغمبر او په مؤمنانو باندې نازله کا او هغه لخرې راکوز کو چې تاسو نه لیدو او کافرانو ته ښه سزا ورکړه. هم دا د هغو خلکو د پاره بدل دی چې د حق منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا د دین رستو هم کا الله تعالی غواړي د توبې توفیق هم وربخي خپل رحمت ور په برخه کوي. الله تعالی بخونکې او رحم کوونکې دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مومنانو بشک مشرکان بالکل ناپاک دي نو دی سکال نرستو دے مسجد حرام ته ورنزدې نشي او که تاسو د تنګلاسۍ نه په ویره کې نو لرې نه ده چې که الله غواړي نو تاسو به په خپل فضل مالداري کی. الله تعالی په هر څه پوهې او د حکمت مالک دے. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. د هغو خلکو سره وجنګېږئ چې په الله تعالی او ورځ په آخرت ایمان نه لري او څه چې الله تعالی او د هغه پیغمبر حرام کړي دي هغه نه حراموي او نه حق دین قبلوي چې اسلام دی. هغه خلکو نه چې کتاب ورکړی شوی دی تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکي او ذلیل و خوار شي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. یهودیان وای چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وای چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغه د خپل خلونه روباسي د مخکینی منکرانو د خبرو نقل کوي. الله دې دی غر کی دی کم خواته اوړي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. دی الله نه سوا خپل عالمان او درویشان خپل رب منلی دي او هم دغه سي مسیح ابن مریم هم
په داسې حال کې چې دوی ته یوازې د یو الله تعالی عبادت کولو حکم ورکړی شوی و چې د هغه نه سوا بل معبود نشته. د هغه مشرکانه خبرونه پاک دی چې دی یې کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق غواړي چې د الله رڼا د خولې په پوکو مړه کړي او الله تعالی انکاري دی هم د دې خبرې چې هغه خپل رڼا پوره کوونکی دی. که کافران په خوشاله نه وي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هم هغه الله دی چې خپل پیغمبر هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو مذهبو باندې برلاسي کړي که مشرکانو هر څومره بدي شي هم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے مومنانو د دې اهل کتابو د زیاترو علماو او روحاني پیشواو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لاره خوري او هغوی د الله د لارې نه منې کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه خرچ کوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یو ورځ به راشي چې په همدې سرو او سپینو زرو سره به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په هم هغه سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغلی شي. دا د هغه خزانه چې تاسو د خپلو ځانونو دپاره راغونډه کړې وه واخلئ اوس د خپلو خزانو خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر هم د هغه ورځې نه چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله تعالی په کتاب کې هم هغه 12 دي او د هغو نه 4 میاشتې د حرمت او د ادب دي. هم دا سم صحیح دین دی نو په دې 4 میاشتو کې په خپل ځان ظلم مکوئ او تاسو ټول یو موټی شئ او مشرکانو په خلاف جهاد وکئ څنګه چې هغوی ټول یو ځای د تاسو سره جنګیږي او پوه شئ چې الله تعالی د متقیانو ملګری دی. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. د حرمت میاشتو مخکې رستو اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې د هغه په وجه دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرامو کړی شوو میاشتو شمیر پوره کی او د الله حرام کړی شوی هم حلال کی. د هغو ناولی کارونه د هغو د پاره ښایسته کړي شوي دي او الله تعالی د حق منکرانو ته لار نه ښایي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے مومنانو پتاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې وتلو ته وویل شي نو تاسو په ځمکه درانه کېناستئ. آیا تاسو د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته دې معلومه وي چې د دنیاوي ژوند دا ټول وسایل په آخرت کې ډېر لږ راوځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو پانسیږئ نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي او د ستاسو په ځای به چېرته بل قوم راپاسوي او تاسو به خدای ته هیڅ نقصان نشئ رسولی او الله تعالی په هر شي قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مدد نکو نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مدد په هغه وخت کې کړی دی چې کله کافرانو هغه د وطن نه ویستلی و چې کله هغه صرف د دوه کسانو هم و. کله چې هغه دواړه ګاره کې وو کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کېږه الله مونږ سره دی. په هغه وخت کې الله د خپل طرف نه په هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړو چې تاسو نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او هم هغه د الله وینا لوړه ده. الله تعالی زورور او د پوهې او د حکمت مالک دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اوزئی کسپک باری کدرانه
د الله په لار کې په خپلو مالونو او په خپلو سرونو جهاد وکئ ستاسو دپاره ډېره ښه ده که تاسو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم که ګټه بې کړاو لاسته راتلې او سفر اسانه وی نو هغې هرومرو تا پسې تلل مګر په هغو باندې خو دا لاره ډېره ستومانوونکې شوه. اوس هغې د الله قسمونه خوري وایي چې که مونږ کې قوت او طاقت وی نو هرومرو به تا سره تلي وی. هغې په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله تعالی ښه پوهیږي چې هغې دروغجن دي. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم الله دې تا ته معافي وکړي. تا ولې هغې رخصت کړل؟ تا به په خپله رخصت نه وی ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وي چې کم خلک رښتیني دي او دروغجن دې هم پېژندلي وی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کم خلق چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري هغې خو به هیڅ کله د تا نه دا غوښتنه ونه کړي چې هغې د په خپل مالونو او سرونو سره د جهاد کولو نه معاف کړی شي او الله تعالی پرهیزګاران ښه پیژني. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. داسې پوښتنې خو یوازې هم هغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. په زړونو کې شک دی او هغې په هم هغه خپل شک کې سرګردانه دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که پر اختیار سره د هغو جهاد ته د وتلو اراده وی نو هغې به د دې سفر دپاره څه تیاری کړی و خو د هغې پاڅېدل سره د الله خوښ نه و ځکه خو یې هغې سست کړل. وویل شو چې کینئ د ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. که هغې د تا سره وتلي وی نو په تاسو کې به یې د فساد نه سوا نور څه نه و زیات کړي. هغې به ستاسو په منځ کې د فتنې اچولو دپاره منډې تړلې کړی وې او ستاسو د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسو د ضرر دپاره اوري. الله تعالی دا ظالمان ښه پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. د دې نه مخکې هم دي د فتنې راپورته کولو دپاره منډې تړلې کړي دي او ستا د ناکامولو دپاره دي تدبیرونه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله تعالی دین غالبه شو په داسې حال کې چې دی دا نه خوښوو
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دا هغونه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکه او ما په فتنه کې ما اچوه. واوره په فتنه کې خو دی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. کتا ته څه ښېګڼه رسیږي نو دی زوریږي او که پتا باندې څه کړاو راځي نو دی مخاړی خوشاله خوشاله ګرځي او وایي چې ښه وشول مونږ خو د مخه نه خپل کار برابر کړی و. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دی ته ووایه مونږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هم هغه الله زمونږ کارساز او مولا دی او مؤمنان دی یوازې په الله تعالی باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دی ته ووایه تاسو چې زمونږ په باب کم شي ته سترګې په لار یې هغه د دې نه سوا نور څه نه دي چې د دوو ښېګڼو یعنی بریالیتوب او شهادت نه یو دی او مونږ چې ستاسو په باب کم شي ته په انتظار یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسو له سزا درکړي یا یې زمونږ په لاسونو درکړي. ښه نو اوس تاسو هم انتظار وکئ او مونږ هم د تاسو سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دی ته ووایه که تاسو خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ یا که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسو فاسقان یې. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. دا هغو د ورکړي شوي مالونو د نه قبلېدو دلیل د دې نه سوا نور څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي او په نه زړه مانځله راځي او د خدای په لار کې چې څه خرج کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دې د مالونو او د دې د اولادونو د زیاتوالي په لیدو مه حیرانېږه. الله دا غواړي چې هم دې شیانو په وسیله دی په دنیاوي ژوند کې هم په عذاب اخته کي او چې دی مړه شي هم د حق نه د منکرتوب په حالت کې مړه شي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكن
إنهم قوم يفرقون. هغه په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ د تاسو سره یو، په داسې حال کې چې هغه هیڅ کله د تاسو سره نه دي. په اصل کې خو هغه داسې خلک دي چې تاسو نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که هغه چرته د پناه ځای عمومي یا چرته ګاره یا د ننوتلو ځای نو وبزغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اے پیغمبر د هغو نه ځینې خلک د صدقو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضونه کوي. که دې مال نه هغو ته څه ورکړی شي نو خوشحاله به شي او که ورنکړی شي نو غوسه کیږي. ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه خبرو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشحاله وي او ویلي وي چې الله زموږ دپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم او موږ خو په الله تعالی توکل لرو. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو د پاره دي او په هغو باندې د عمل کوونکو د پاره او د هغو د پاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. دغه راز د غاړې آزادولو د پاره او د قرضدارو د مدد د پاره د خدای په لار کې او د مسافرو د پاره کم چې په سفر کې مجبور شي د الله د طرفه یو فریضه ده او الله تعالی په هر څه پوهیدونکی او د حکمت څښتن دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دی کې ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ته تکلیف رسوي او وایي چې دا سړی د غوږونو نه سپک دی، یعنی دا هره یوه خبره اوري او اعتبار پې کوي. ووایه هغه ستاسو د ښېګڼې دپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او په تاسو کې چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو دپاره سر تا آخره رحمت دی او کم کسان چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکوي د هغو دپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دی تاسو ته د الله په نامه قسمونه خوري تر څو چې تاسو خوشحاله کی، په داسې حال کې چې کدی مؤمنان وې نو الله او پیغمبر د دې زیات مستحق وو چې دی د هغې د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
ذلك الخزي العظيم. آیا دی ته معلومات نشته چې څوک چې د الله او د پیغمبر سره مقابله کوي یعنی مخالفت کوي د هغه د پاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی تل د پاره اوسیږي. دا ډیره لویه رسوایي ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چرته په مسلمانانو باندې داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو رازونه رابرسېره کړي. اے پیغمبر دی ته ووایه وکئ نورې مسخرې، الله دا هغه ظاهروونکی دی چې تاسو یې برسېره کېدو نه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کده دین پوښتنه وکئ چې تاسو څه خبرې کولې نو سمدستي به ووایي چې مونږ خو ټوکې مسخرې او په خپلو کې خندل. دی ته ووایه آیا ستاسو مسخرې خنداګانې د الله او د هغه د آیاتونو او د هغه د پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس تاسو بهانې مه جوړوئ، یقینا تاسو د ایمان نه پس کافران شوي یئ. که موږ د تاسو نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به خامخا سزا ورکوو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینا او منافقان ښځې ټول په خپلو کې یو شانتي دي. د بدۍ حکم کوي او د نیکۍ نه منې کوي او خپل لاسونه د خیر نه موټي کړي ساتي. دی الله هیر کړو نو الله هم دی هیر کړل. یقینا دا منافقان هم دی فاسقان او بد کردار دی. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو ناریناو او ښځو او د کافرانو دپاره الله د دوزخ د اور واده کړې ده چې هلته به هغوی تل اوسیږي. هم هغه د دې دپاره مناسب دی. په هغو باندې د الله لعنت دی او د هغو دپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسو رنگ و رونق هم هغه دی چې ستاسو د پخوانو وو. هغه ستاسو نه د زیات زور، زیات دولت او د زیات اولادونو مالکان وو. نو هغه په دنیا کې خپله برخه مزې چرچې وکړي. تاسو هم خپله برخه مزې چرچې هم هغسې وکئ لکه چې هغوی کړی وې او هم هغسې مجلسونه تاسو وکړل لکه چې هغوی کړي وو.
نو د هغې عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول اعمال ضایع شو او هم هغې په تباهۍ کې دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دې خلکو ته د خپلو مخکینو تاریخ نه دی رسېدلی؟ د نوح قوم، د عادیانو، د سمودیانو، د ابراهیم د قوم، د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړی شول. د هغو پیغمبران هغو ته د ښکاره څرګندو نښو سره راغلل. بیا دا د الله کار نه و چې په هغو باندې ظلم کړی وی، خو هغوی په خپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومنان نارینا او مومنان ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي. د ښه کارونو حکم کوي او د بدۍ نه منې کوي، د منځونو پابندي کوي، زکات ورکوي، د الله او د هغه د رسول حکم مني. هم دغه خلک دي چې الله تعالی به پې ډېر زر خپل رحمت نازل کی. بېشکه الله تعالی زبردست او د حکمت څښتن دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. د دغو مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې جنتونه ورکي چې د هغو لاندې به ولې بهیږي او هغوی به پکې تل دپاره اوسیږي او هغه تل جنتونو کې به د دوی دپاره سوتره او پاک محلونه وي او د هر څه نه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي. هم دا لویه کامیابي ده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے پیغمبر د کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله جاری ساته او په دې باندې ډېر زیات سخت شه. په آخر کې د هغو د اوسېدو ځای دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډېر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي، وای چې مونږه هغه خبره نه ده کړې، په داسې حال کې چې دی هرو مرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغه اسلام راوړو نه وروستو کافران شو
او هغوی د هغه څه کولو اراده وکړه چې نشوای کړی. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپل فضل سره هغوی مالداره کړل. که اوس هم دی توبه وباسي نو هم د دې دپاره ښه ده، او که دی راونه ګرځي نو الله تعالی به دې ته ډېره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅ څوک داسې نشته چې د دې ملاتړ او مددګاری وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. د دینه ځینې داسې هم دي چې هغو د الله سره وعده کړې وه چې هغه په خپل فضل سره مونږ مالداره کي نو مونږ به هرومرو صدقې او خیرات ورکو او نیک عمله به شو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. او کله چې الله په خپل فضل هغوی مالداره کړل نو هغوی په دې کې بخیلي وکړه او د خپلې وعدې نه داسې وګرځېدل چې هغه باندې پروا قدرې ونه کړه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دا شوه چې د هغوی د وعدې ماتولو چې الله سره یې وکړه او د هغو د دروغو د عملو چې هغوی وایي الله د هغو په زړونو کې نفاق واچولو چې د هغه حضور ته د هغو وړاندې کېدو تر ورځې پورې. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. آیا دا خلق په دې نه پوهیږي چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه د ټولو غیبو خبرونه په پوره ډول خبر دی. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه خپیجنی هغه مالدار بخیل هم چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تبصرې کوي چې په خوښه او په مینه خیرات کوي او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې د هغو سره د خدای په لاره کې خیرات ورکولو دپاره د دې نه سوا نور څه نشته چې هغوی په خپل ځان باندې تکلیف تیروي او خرج کوي. الله په دې ټوکو کوونکو پورې مسخرې کوي او د هغو دپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے پیغمبر کته د داسې خلکو د پاره بخنه وغواړي او که یې ونه غواړي، کته اویا ځله هم د دې د پاره د بخنې هیله وکړي نو الله به هغوی هیڅ کله ونه بخي، ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله تعالی فاسقانو ته هدایت نه کوي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا
لو كانوا يفقهون. کومو خلکو ته چې د رستو پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی و هغوی د الله د پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستو باندې خوشحاله وو او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغې خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دې ته ووایه چې د دوزخ اور د دې نه زیات ګرم دی. کاش چې دې سره د شعور وی. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس پکار دا چې دا خلق خندا کمه کی او اوجاړي زیات ځکه کمه بدی چې دی کوي دا هغې جزا هم دا ده چې دی ته په هغې باندې جړه پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منځ ته تا بیرته راولي او په راتلونکي وخت کې د هغو نه کومه ډله د جهاد دپاره تا نه د وتلو اجازت وغواړي نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسو د ما سره هیڅکله نشئ تللی او نه زما په ملګرتیا کې کم دشمن سره جنګېدی شئ. تاسو مخکې ناسته خوښه کړې وه او اوس په کور کې ناستو خلکو سره کښېنئ. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او پر راتلونکي وخت کې د هغو نه څوک مړ شي د هغه د جنازې مونځ هم هیڅکله ونه کې او نه هیڅکله د هغه په قبر ودرېږه ځکه چې هغوی د الله او د هغه د پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړه شوي دي چې فاسقان وو. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د هغو مالونه او د هغو د اولادونو زیاتوالی دی تا په دوکه کې وانه چوي. الله اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. کله به چې کم سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومنئ او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکئ نو تا ولیدل چې کم خلک چې په هغو کې مالداره وو هم هغوی د تا نه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې برخه اخیستو نه معاف کړی شي او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې د ناستو کسانو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل خوښ کړل او د هغو په زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهېږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
د دې برعکس پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او هغو کسانو چې د پیغمبر سره ایمان راوړی وو په خپل سر او مال سره یې جهاد وکړو اوس ټولې ښېګڼې هم د هغو دپاره دي او هم هغوی کامیابي موندونکي دي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د هغو دپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ولي بهیږي په هغو کې به تل دپاره اوسیږي هم دا ده ډېره لویه کامیابي. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي. په دې طریقه هغه خلک چې هغوی د الله او د هغه د پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې وه کېناستل. د دې باندو اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر لاره خوښه کړې وه ډېر زر به هغوی دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون خرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد دپاره مال او وسله نه لري څه ګناه نشته که دوی د وتلو نه پاتې شو که چېرته دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض څه لاره نشته او الله تعالی بخونکی او مهربان دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دغسې په هغو خلکو باندې هم څه اعتراض نشته چې هغوی پخپله راغلي دي او تا نه یې غوښتنه کړې ده چې زموږ دپاره دې سورلی برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه د ستاسو دپاره سورلي نشم برابرولی نو هغوی مجبوره شول په جړه واپس لاړل او هغوی په دې خبره ډیر خفه وو چې هغوی سره په جهاد کې حصه اخیستو دپاره هیڅ شی نه و. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته اعتراض په هغو کسانو دی چې مالدار دي او بیا هم درنه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې ګډون کولو نه معاف کړی شي. هغوی په کور کې ناستو خلکو سره په ناسته خوشحاله دي او الله د هغو په زړونو مهر وهو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د اعمالو څه نتیجه راتلونکې ده. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسو دی له واپس را ورسیږئ نو دی به د ستاسو په مخ کې عذر پیش کړي
ته ووایه چې دا عذر مه پیش کوئ موږ د ستاسو په یوه خبره هم اعتبار نه کوو الله ستاسو حالات موږ ته ښکاره کړي دي او آینده به هم الله او د هغه پیغمبر ستاسو کړل چارې وګوري بیا به تاسو هم هغه ذات طرف ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسو ته دروښایي چې تاسو څه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون د ستاسو د راستنېدو په وخت کې به ستاسو په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسو دی د دې په حال پرېږدئ نو تاسو دی د دې په حال پرېږدئ ځکه چې دی ناولي دي او د دې اصلي ځای دوزخ دی چې د دې د ګټې په بدل کې به ور په برخه شي يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين دی بس تاسو په وړاندې ځکه قسمونه وکړي چې تاسو دې ناراضي شئ که تاسو دې ناراضي هم شئ خو الله به هیڅکله د داسې فاسقانو نه راضي نشي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم دغه د باندو اوسیدونکي عرب یعنی د صحرا اوسیدونکي په کفر او نفاق یعنی منافقت کې ډیر زیات کلک دي او د هغې په باب د دې خبرې امکانات زیات وي چې د هغه دین د حدودونه بې خبره پاتې شي چې الله په خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم د دې باندو اوسیدونکو کې داسې خلک شته چې د خدای په لار کې چې څه خرج کوي نو هغه په خپل ځان باندې د زور کلنګ یعنی تاوان ګڼي او د مسلمانانو دپاره د بد وخت د راتلو انتظار کې اوسي چې تاسو څه په مصیبت کې اخته شئ خو بد وخت خو په همدې باندې راتلونکی دی او الله تعالی اوریدونکی او پوهیدونکی دی ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم او هم دې د باندو اوسیدونکو کې ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې خرج کوي هغه الله ته د نږدې کېدو او پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستو وسیله ګرځوي هغه هرومرو د هغو دپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله تعالی به هرومرو هغوی به په خپل رحمت کې داخل کي الله تعالی تېرېدونکی او رحم كونك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. او هاغه مهاجرین او انصار چې هغه د ټولو نه مخکې د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو وړاندې شو، دغسې هغه کسان چې وروستو په اخلاص په هغو پسې راغلل، الله د هغو نه راضي شو او هغوی د الله نه راضي شو. الله د هغو دپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې هغو لاندې به ولې بهیږي او هغوی به پکې تل لپاره اوسیږي. دا لویه کامیابي ده. ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. دستاسو شاخوا کې چې کم د بانډو خلک اوسیږي هغو کې زیاتره منافقان دي او هم دغسې پخپله د مدینې په اوسېدونکو کې هم منافقان شته چې د منافقت خوی لري. ته هغوی نه پیژنې، موږ هغوی پیژنو او موږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکو او بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا دپاره بیرته راوستل شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې هغوی د خپلو ګناهونو اقرار کړی دی، د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد دی. لرې نه ده چې الله په هغو باندې بیا مهربانه شي، ځکه چې هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے پیغمبر، ته د هغو د مالونو نه صدقې والا او د دې په وسیله د هغو مالونه پاک کا او د دې دپاره دعا وکړه. یقینا ستا دعا د دې دپاره د اطمینان ذریعه ده او الله تعالی ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی دی. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هم هغه الله دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او هم هغه د دې صدقې قبلوي او دا چې الله تعالی معاف کوونکی او رحیم دی. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او اے پیغمبر دی ته ووایه چې تاسو عمل کوئ، الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسو عمل اوس څه دي، بیا به تاسو د هغه ذات طرف ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو او په هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسو ته دروښایي چې تاسو څه کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې ملتوي ده. که یې خوښه شي سزا به ورکړي او که یې خوښه شي په هغو باندې به بیا مهربان شي. الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد جومات جوړ کو چې د حق بلنې ته نقصان ورسوي او د خدای بندگی کولو په ځای کفر غوره کی او په مؤمنانو کې بیلتون واچوي او دا په ظاهره د عبادت ځای د هغه کس دپاره د قیام ځای جوړ کی چې د دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر په خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. هغوی به هرومرو په قسم خوړلو ووایي چې زموږ د نیکۍ نه سوا نور څه نیت نه دی او الله ګواه دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته هیڅ کله په دې کې مه ودرېږه کم جومات چې د اولې ورځې نه د تقوا په بنیاد ودان شوی و هم هغه د دې لایق دی چې ته په هغه کې د عبادت دپاره ودرېږې. په هغه کې داسې خلک دي چې خپل ځان پاک خوښوي او د الله تعالی هم هغه خلک خوښ دي چې خپل ځان پاک ساتي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسو څه ګمان دی چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنیاد د خدای په ویره او د هغه د رضا په خاطر ایښی وي یا هغه کس چې خپله ودانۍ د یو کمر په غاړه چې غورځېدونکي وي او د هغه سره سم د دوزخ په اور کې غورځېږي. الله تعالی داسې ظالمانو ته هیڅ کله لاره نه ښایي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغه د ویستلو څه اوس لاره نه وي سوا د دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله تعالی ډېر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدل کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وجني او وجل کیږي. د هغو سره د جنت واده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه واده ده په تورات او په انجیل او په قرآن کې. او څوک دی چې الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوشحاله اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسو د الله سره کړې ده
همدا لویه کامیابی ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. دا الله طرف ته بیا بیا رجوع کون کی، دا هغه بندگی کون کی، دا هغه ثنا ویون کی، روجه ساتون کی، یا د حق په لاره سفر کون کی، دا هغه په وړاندې سجده او رکوع کون کی، په نیکۍ حکم کون کی، د بدۍ نه منع کون کی، دا الله د حدودو ساتون کی. هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې د الله سره د راکړې ورکړې معامله سرته رسوي. او ای پیغمبر دغو مؤمنانو ته زیری ورکا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. د پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان وروړی دی جایز نه ده چې مشرکانو د پاره د بخښنې دعا وکړي، که هغوی د دې خپلوان هم وي، کله چې دې ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی دوزخیان دي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراهیم علیہ السلام چې د خپل پلار د پاره د بخښنې کومه دعا کړې وه، هغه خو د هغې وعدې د مخې وه چې هغه د خپل پلار سره کړې وه. او کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دشمن دی، نو د هغه نه بیزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم علیہ السلام ډیر په زړه نرم او د خدای نه ویریدونکی و. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. او الله داسې نه دی چې کم قوم ته هدایت ورکولو نه رستو بیرته په ګمراهۍ کې اخته کي، تر څو پورې چې هغو ته په ډاګه څرګندونه ښایي چې د کم شیانو نه دی دی ځان وساتي. په حقیقت کې الله تعالی د هر شي علم لري. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او دا هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې سلطنت د هم هغه الله په لاس کې دی، او مرګ او ژوند هم د هغه په واک کې دی، او ستاسو د الله نه سوا هیڅ داسې ملاتړ او مددګار نشته. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه، که څه هم د هغو نه د ځینو زړونه په شک کې لوېدلي وو، او بیا الله تعالی د دې په حال توجه وکړه. بېشکه الله تعالی په هغوی ټولو ډیر شفیق
او مهربان دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه هم معاف کړل چې د هغې معامله ملتوي کړی شوې وه کله چې ځمکه د خپلې ټولې فراختیا سره سره په هغو تنګه شوه او د هغې خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټې شو او هغې دا وګڼله چې د الله نه د بچ کېدو دپاره د پناه څه بل ځای په خپله د الله د رحمت د لمنې نه سوا نشته. نو الله په خپلې مهربانۍ سره د هغو طرف ته رجوع وکړه تر څو چې هغې د هغه طرف ته راوګرځي او یقینا هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے مومنانو د الله نه ویریږئ او د رښتیني خلکو ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعيذ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینه اوسیدونکو او شاخوا د باندو اوسیدونکو ته دا هیڅ کله پکار نه وه چې د الله پیغمبر یې پرېښې او په کور ناست وې او د هغه نه په بې پروایۍ سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وې ځکه چې داسې به هیڅ کله نه وي چې هغوی د الله په لار کې لوږې تندې او د بدن تکلیفونه او کړاو ورسي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدي شي هغوی پې څه ګام واخلي او کم دشمن سره چې د حق دشمنی وي د هغې نه بدل واخلي او د هغه په بدل کې هغه ته یو نیک عمل ونه لیکل شي. یقینا د الله تعالی په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هم دغسې دا به هم هیڅ کله نه وي چې د الله په لار کې هغوی څه لږ ډېر خرج کړي او د جهاد په منډو تړلو کې هغوی لږ یا ډېر میدانونو او په درو کې سفر وکړي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې ښه کارونو بدل هغو ته ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
او داسې ضروري نه وه چې مؤمنان ټول د مخې وتلي وي او داسې ولې ونشو چې د هغوی د هرې لویې ډلې نه دې یوه وړه ډله تلې او د دیني پوهې تعلیم نه وروستو بیرته راستانه شوي او د خپل قوم اوسیدونکي یې خبردار کړي وي تر څو چې هغوی د غیر اسلامي چال چلن نه ډډه کړی وي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے مومنانو د حق د هغه منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي چې هغوی په تاسو کې سختي عمومي او پوه شئ چې الله تعالی د پرهیزګارانو ملګری دی. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. کله چې کومه سوره نازل شي نو د منافقانو نه ځینې په ټوکو او خنداګانو سره د خپلو ملګرو نه پوښتنه کوي چې د تاسو نه د چا ایمان په دې سورې سره زیات شو. د دې جواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو ایمان دې سورې نور زیات کو او هغوی پې خوشحاله دي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البته د کومو خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي ده د هغو په پخواني پلیتۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیتي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شو. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا دی نګوري چې هر کال یو دوه ځله په ازمیخ کې اچول کیږي بیا هم دی توبه نه وباسي او نه نصیحت اخلي. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. کله چې کومه سوره نازلیږي نو دی په سترګو سترګو کې یو د بل سره غږیږي چې چرته څوک یعنی مسلمان خو تاسو نه ویني بیا روان شي وتښتي. الله تعالی د دې زړونه اړولی دي ځکه چې دی ناپوهان خلک دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګوره تاسو له یو پیغمبر راغلی دی چې پخپله هم د ستاسو نه دی په زیان کې ستاسو لویدل په هغه باندې ګران تمامیږي. هغه د ستاسو د دنیا او آخرت د ښېګڼې خواهشمند دی. هغه نه خوښوي چې تاسو جهنم ته لاړ شئ. د مؤمنانو دپاره هغه ډیر شفیق او مهربان دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلق د تا نه مخړی نو ای پیغمبر دی ته ووایه چې زما دپاره الله کافي دی د هغه نه سوا بل هیڅ معبود نشته. په هم هغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د لوی عرش مالک دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.